ماشومانو السلام علیکم. نن زه تاسو ته چی کیسه وکړم؟ د سور لیوه. زه به نن تاسو ته د سور لیوه کیسه وکړم. ښه غوږ شئ. ونوی داسې یو ډېر ښکلی ښار و. په دغه ښار کې یو سور لیوه اوسېده. د ژمي موسم هم و. سور لیوه له غار نه د باندې راوتلی و. په لاره سې را روان و. دغه یوه وزه چې وه له خپلې رمې نه بېله شوه. هغوی ته ویلي وه ښه وایي زه له تاسو سره نوره نه اوسېږم. د تې چې هغه ترې بېله شوې وه تر دغه جې پورې به تللې وه. د تې هغه جې کې سور لیوه ولیده. نو تې هغه سور لیوه ورته ویلې وه وزې هغه ورته ویله وایي زه خو دې خورم. وزه ډېره وخته تاسو د تېښتې لار نه درلوده. وزې هم فکر کوی په ځان چې بچال به ځان ترې خلاص کړي. د تې چې وزه ورته ویله وایي لیوه جانه خورې خو مې هسې خوري خو زه یا وایي څو بدل درته وم پاس لغه مې خوره. لیوه هم فکر وکړ یا وایي به زه تا ته بدلې وم پاس لغه به مې وخورې. د تې هغسې په زوره داسې کړی هلته چښتن په خبر ورسره راغی او لیوه یې پسې وځغلوه. د تې ویله لیوه وایي تا ته چا ویلي وه چې وزه مه خوره؟ تیاره وزه وخوړله وایي تا ته چا ویلي وه بدلې اوس ووایه پرې ویلې زه یخ هم ده اوس به بل شي پسې را روان وه یو آس یې مخې ته ورغی. آس ته یې وایي آسه وروره زه خو دې خورم. آس ډېر وارخطا شو. د تېښتې لار خو یې نه درلوده. آس هم فکر کوی پچال به یو ځان ته خلاص کړي. تې ورته ویې ویلې لیوه جانه که ته ما ونه خورې زه به یو ځل تا ته یو څو بدلې وم وایي زه تا به په اوږه به دې سپور کړم پاس لغه به دې وخورم. لیوه هم له ځان سره فکر وکړ اول به ښه چکرونه پرې وخورم پاس لغه به مې وخورم. لیوه هم بیا عقل په آس پور شه. آس ورته ویله وایي لیوه جانه سترګې دې پټې کړه په پټو سترګو چکر ښه خوند کوي. لیوه هم بیا عقل سترګې پټې کړې هغسې منډه کړه کور ور ننوته خو د خپل چښتن. د تې هغوی ټول کورنۍ ډانګ سې راواخېسته. لیوه یې له سورینې وځغلوی. را روان وم ویلې له ځان سره تا ته چا ویلي وه په سپور څه هغه ووایه چکر یې وخوره. تیار واس وه خوړه به دې په لار را روان وه. ورکه یخ هم د دې ژمي موسم ده. را روان دغومره نه و تللی اوښ یې مخې ته ورغی. اوښ ته یې وویل وایي اوښه وروره زه خو دې خورم. اوښ ډېر وارخطا شو. د تېښتې لار اوښ هم فکر کوه په چال به ځان ترې خلاص کړي. هغه ورته ویله وایي لیوه جانه که ته ما ونه خورې دا د ما په پښه یې افغه تللی دا راته راوباسه پاس لغه مې خورې. لیوه هم هغه ورته ویل وایي ګوره په ستوني کې دې بند نه شي راوی بس. هغه هم له ځان سره فکر وکړ وایي زه تیار هغه ده تیار ازغی دغه به ترې راوباسم پاس لغه به یې وخورم. د تې چې وم هغسې ازغی راویسته د اوښ پرې کېناستې په لیوه باندې. لیوه چیغې کړې داسې هغه غږ یې وکړ کیسه لره پورته زه راغلم کور ته د خدای په امان په مخه مو ښه. وزه کېنه